موږ که دا کام ګټه غواړو، موږ که په وطن کې سیالي غواړو، موږ که په وطن کې د کامو په سب کې درېدل غواړو، خاص کر د تور پنجاب په سب کې درېدل غواړو، لکه دی چې څومره آباد دي، موږ به لاس پر لانجو، موږ به د زویو تر خیلۍ راوځو، موږ به د ازي تر ضد خیلۍ چې نه یې راوتلې، ملګرو موږ نور شاته روان یو. موږ بې سککام په دا 40 کاله کې 1 انچ مخته نه یو تللي، موږ 3000 ګامه شاته تللي یو، نور هم شاته روان یو. تباهي د تباهي عرض مې دا دي، زموږ به لښکر ته تېر مخالفین د چا نوم نه اخلم، په دې نه اخلم. مخکې ما د علاقې ډېر خلک ما نه پرېښول، اوس یې په دې نه اخلم چې موږ دلته ډېر غټ کار په مخ اخیستی دي. د موږ سره د پښتانه قام د هر ځای د هر خیر ډېر شملوره پښتانه را سره دي. زه نه غواړم د ما څخه څوک بدله نه شي. مخالفینو دا رنګ ورکړی دی چې دا د ریاست خلاف اوس شیش نه اوس د خلکو دغه زموږ اتفاق اتحاد چې ګرد قومونه په ګلستان کې چې څه پښې پرتې دي د ګوتو پښو به دوی سره ستا یوه پښه ته به دوی نه ده خلاصه. نن شکر دی الحمدلله ګرده لې ناست ستا که نسته رښتیا ووایاست. ګوره دا خلک نه برداشتوي، دغه شی پر خلکو نازم کېږي او چیلنج ورکوم وګر د پښتنو ته وګر د دې ځای چې واخې تر پېښوره پورې څوک دې دا رقم پر ځای وکړي، پر یو ځای کې زه چیلنج ورکوم تر قیامت دې پر یو ځای کې اخلاص یې شرط دی. چې سړي په ځان کې نه وي چې چا په خپله ځای خیلي نه یې کړي هغه له خلک راوځي. نو عرض مې دا دی ځان زور به وو برداشت به وو. د ریاست په حواله مې خبره وکړه، موږ د ریاست خلاف قطعا شپږو په بس پوسوي، موږ د ریاست خلاف یو ګام نه دی اخیستی او موږ چې نن موقع راکړې ده زموږ چې به خپل کردار راکړی څوک دې راوځي خلک د یارو ولاړ شي، خلک ته مجبوري لري، خلک ته ډېر معاملې کړي دي، د خلکو په کورو کې ګوتې ولې دي، د خلکو په بدۍ کې ګوتې ولې دي، زوی وخیلۍ یې کړي دي، نورې کارونه کړي. نو شکر دی الحمدلله زما د یوې ادارې سره تعلق شته، لا اله الا الله محمد رسول الله که پر دنیا د بل چا سره تعلق شته او زما اداره په داګوتو زوروره ده. که په پاکستان کې ادارې دي په ټول دنیا کې دي، زما اداره په اسمانو کې ده، لویه زما اداره ده. که د لوی رب څوک کار لري، که د لوی رب څوک غټ اداره لري رامخته شي، که نه زما لاس په پراګه په داګرد نیک یو زورور دي چې که نه رامخته شي زورور دي رامخته شي. زه په ایمانداري درته وایم موږ د الله په حکم وتلي یو، غټ خلک نه یو، شنې خلک یو، غریبان خلک یو، د باغوان سړي زوی یم. دا د الله حکم و، دا جهاد و. که راغلي رام چې رالو غازیانو که ګورې وی که 8 زره وو که 7 زره وو که 9 زره وو دا به موږ شهیدان وی. الله شهادت موږ ته الله پاک راکوي. عزیزانو خبره به صفا سره کوو، نه ته به ما باندې سوشل میډیا باندې چا وسي سوال وکړي چې خلک تا ته د شک په سترګه بول تا ته لار ولیده. ما زه به قرآن ته به خبرې چې ولې لار راکړه. خو زما اداره پر ګوتو زوروره ده، د چا مور لا زما نه ځینې والی چې د الله په حکم باندې زه ځم، که زموږ امام پر الله باندې د چا پلار زما مخ نه ځینې والی. او الله پاک د دې خلکو د ریاست په زړه کې دغه شعور پیدا کړي چې دا خلک زورور دي او پر حق باندې روان دي. زه د اف سي و د کور کمانډر د ګور د کور ودانۍ وایم چې موږ په عزت لاړو، په عزت راوړو. تعلق مو نه سره ورسره په یوه دفتر کې چې موږ حاضر لګولي هغه مسلمان نه دی، هغه کافر دی. که پر هغه بیا په ما چا ثابته که زه کافر یم او دا بیا په کلمه درته وایم چې دا رقم د زور ځای راسي په پاکستان نه په دنیا کې به دا که ځای نه وینم چې زما لاس څوک وپېچي. د ما سره الله را سره دی، که د الله څوک لري هغه دې راوځي را میدان ته نیسي. خبره په رښتیا سره کوو عزیزانو، موږ دلته ډېر ستړي شوي. که څوک وایي چې تا د ریاست چیلنج کړی دی، ما چیلنج کړی دی، ستا په خوله چې ته وایه ما 22 غنټې چیلنج کړی، 22 غنټې زه وتلی یم. زه او زما افغان پښتون قوم چې هر ځای هر خیل پکې شته. د کچې ډاکوګان د 40 کاله څه زما ریاست چیلنج کړی دی، د هغه خلاف به څوک کار کوي؟ چیرې دی ریاست؟ 40 کاله څه لګیا دی، زما سپین ږیري نه ایستلي دي، زما ماشومان یې بېزته کړي دي، نن زما مور زما خور نه ایستلې ده او که زه ورم زه د ریاست پکې چیلنج دی. دی د 40 کاله څه لګیا دی، دا ریاست چیلنج نه دی. دغه د بختربان په ګاډۍ دی لوړ سپور دی، سرکار په ګاډۍ باندې د سرکار په ګاډۍ لوړ سپور دی، راکټ په سره دی. ته چیلنج کړی دی که ما چیلنج کړی دی؟ او د دې اسد قسم نم د خدای دی که موږ وړې ده چې د دې سره کم اسله وه. ولې ریاست غږ نه کوي؟ ولې خلک ایمان نه تېروي؟ موږ ریاست قام، موږ ریاست ولس
و پاکستان ریاست ته وایو د سند حکومت ته وایو د سند وکور کمانډر ته وایو د سند وزیر اعلی ته وایو پیپلز پارټۍ ته وایي چې خپل لیونیان خپل غله دې وګرځوه که بل وار زما خور زما مور پر ما وژړل په هغه خدای که یو میټ درکړم مه زه پوه دی پوه بیا به نه شړه تربو بیا به مابیله نه راځې او که مخته راغلې بیا تا هم نیده کوم اوس درته وایم خپل قهرمیان خپل غله خپل شلګان دې وتړه دا څنګه ریاست دی چې سړی پر سوشل میډیا باندې ټلیفون کوي سوشل میډیا باندې کوچني ماشومان پر ما بغوي زما ماشومان زما کوچان زما کماخیله پر ما بغولي دي پر ما سیدان بغولي دي پر ما د په خیبر پښتونخوا خور مور جوړولې ده چې اوس مې اوس کار وایي که قسم په خدای قسم نه رسول کېږي زه په کچې دوکان کې ولاړ یم قسم په خدای چې وجاداتو ته ور واچوم لوټ وله به چم په خدای که په وکړم مرګ روان دي او که بیا هم ریاست وایي موږ د شک په سترګه ګورو هغه خبره نه کوم ریاست وایم خدای دې امرز نه راولي خدای دې امرز نه راولي زما دلته چې موږ څه پښتانه ناجر موږ ریکارډ معلوم دی ریاست یې پاکستان د پیرانانو ښه یې وایي زموږ ریکارډ وګورئ موږ په ژوند نه یې خرڅ شوي ته نه وې پاکستان نه و جنډۍ نه وه دا ځکه زما افغان پښتون کوم جنګېدلی دي د موږ په زور د ډېرو زورو راګرځولی دي نو موږ هم د هغو بچیان یو که سخته راغله بیا به زموږ ایمان وګورې چې موږ د خاور دفاع کوئ څوک یې نوس کوئ زموږ به تر مخې ته به درشئ والله که در مخ رسم کړی د خاورې دفاع زموږ ډېره ښایسته ده سرټیفیکټ د چا نه غواړو سرټیفیکټ د یو چا نه غواړو ورکه اس ګټه نه دی میدان حاضر دی خدای دې میدان راولي بیا معلوم شي چې موږ څومره وفادار یو څومره غداران یو الله مې قدر وکړه الله مې ژوندي لره د سوشل میډیا د لارې د الکترونیک میډیا د لارې د ټوپک د لارې د دعا د لارې د منظور د لارې د حاجیانو چې موږ ته کومې دعاوې کړې وې د ما سره هر ځای هر خیل دی په پښتانه کار کې د ژوبه سې واخې تر چمنه پورې داسې یو څوک نسته داسې پښن نسته داسې سړی نسته چې زما په کاروان کې نه وتلی یا نن د ما سره نه ناست او زه په کلمه درته وایم چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې په شو په بکوسیو زما یو ارمان په زړه باندې و اوس یې ما ته ولي وایي چې راسه زه د پاکستان وزیر اعظم ته جوړوم و بله خواته دا رقم کاروان د جوړ لکه الله پاک زه وایستلم پر ما معاینه په سلاسل طلاقه ده ما به دا خبره کوله چې الله په ما پښتانه افغانه ووینې چې زه تر مخې دی په ما پسې د وزیر اعظم کوڅۍ ما قسم په خوراکه کړی وای لا اله الا الله محمد رسول الله دغه مې ایمان دی پاته څه زموږ خلک دا کوم چې راغلي دي وروره د موږ سره بشران سپین ږیري میندې خویندې زنانې د موږ سره چا د موږ سره دعاوې پسې راکړي دي په مدرسو کې ختم پسې راکړي دي په حجو کې دعاوې پسې راکړي دي دا نه ده خبره چې خامخا به ګرته روان دي هغه ونیو خبره کوله اوس سل بې ګټي یو بې ګټي سل بې خوري کام ډېر همت وکړي کام دومره همت کړی دا د مسخرو کار نه وای ساړو دا ډېر غټ همت زما کام ته سلام دی چې زر کاله مې ومري زه د دې پښتانه کام د افغان کام شکریا په والله کا ادا کوی سم رالا الا رالا چې ستاسو وروره قسم سره کوو هر تر ساخم په دوه شانو باندې زما باندې په یار کار شوی دی تاسو د دې په حق کې یاست که نه یاست د دې خلاف یاست که نه یاست دا حق دی که ناقد دی چې که ناقد دی ناروا سوی دی لاس پورته کړئ او دویم د اف آی آر په باره کې د دې خلاف یاست ناروا دی که نه دی او دویم دا حد را سره کوئ پښتنو چې موږ کله چیغه وسولو د کام د زیب د خیالي نه د سیاست نه د ملکانو د سردارو د خانو د نواب نه د مولوي صاحب نه د کام د وطن د کام د وطن چیغه وسوله دغه رقم راوځي که نه راوځي په توپک راوځي که نه راوځي
قرباني کوي که نه کوي بدايه کوي سیاست پورته کوي سیاست بدايه پورته کوي لاس ورسره دغه کې راولي چې څوک په دغه خطا کې دی وینو معجزان اوس مرځه مېلمانه چې فضل الرحمن ګنجی چې د ما سره په رابطه کې وو په پکتیک کې تللی وو اوس راورسېدی دی به کښېني موږ به د ده سره خپل مجلس هم وکړو عزیزانو زموږ نور چې مې نه اخلمه یوه خبره اخري کومه یوه اخري خبره درته کوم که ما د کامه سره ایمان تر مرګه نه کوي یا خدای ملک خرڅ ولم یا پر ما باندې شک راغلی چې حاجي صاحب مال وړی دی پټ دی پر تاسې د معنی طلاقي ما به وزن چاپ پیدا کړي ما به مړ کوئ ما به وزن کار وخت خرڅ ولم د کار په سر کې ما سودا وکړه ما به وزن خرڅ وکړه ما مرګ درته روا دی او که په رښتیا باندې وم خرڅوی نه و نه راوته لاس په دې سپارې پراکه بیا یو پرېږدم بیا نو زما چین درته ګوري ولاکه ولاړاست ولاکه ولاړاست نو که تی پر ما پسې لار نه وړله په تېر خدای پسې که ما ایله کس بیا دې په ما خدای پسې یو ولاکه ایله کم څه قومونه چې دی چا څو غټ بدماش په قرآن کې بیا ایله کم بیا تر غاړه نسم چې راووځه حاجي صاحب الله دې قدر وکړي ژوند نه وسي بریالي اوسئ سلامۍ دې وروره کامه سلامۍ سلامۍ دې سلامۍ یو جا مننه کور ودا